علیہ السلام ته چا ووی عیسی علیہ السلام معجزه دا و چې د هغه به د الله په حکم سره مړی جم دی کولو. چا ورته ووی ته چې کوم مړی جم دی کې نو دا خو تازه مړی دي، ته داسې مړی جم دی که چې هغه باندې یو زمانه تېره شوې وي، اوله زمانه کې تېر شوی وي. عیسی علیہ السلام ورته ووی چې تاسو ما ته کس وښایئ زه به هغه جم دی کم. نو هغوی ورته د سام بن نوح قبر اخولو، دا د نوح علیه السلام زوی. عیسی علیه السلام د ده قبر له لاړو، 2 رکعته مونځ یې وکړو. د هغې نه بعد یې الله ته سوال وکړو چې ای الله په خپل طاقت او قدرت سره دا جمدی که. نو هغه را جمدی شو. چې څنګه را جمدی شو، د هغه سر او د ګیرې ویښته سپین و. نو ورته وویلی شو چې په هغه وخت کې خو به ویښته نه سپینېدل، ستا دا ویښته څنګه سپین شو؟ وی چې کله ما ته دا آواز وشو چې پاسه، چې کله ما ته دا آواز وشو چې د قبر نه پاسه، نو وی ما باندې دانه یره راله دانه. وی ما وی که قیامت دی، قیامت راغلو ټیم برابر شو، نو وی د هغې یرې او د هیبت د وجې نه زما دا ویښته سپین شو. بیا ورته هغې ووی چې څانه وخت وشو چې ته وفات شوې؟ وی 4,000 کاله وشو، 4,000 کاله چې زه وفات شوی یم، خو زما په خوله کې د مرګ هغه تریخوالی تر اوسه پورې محسوسوم، د مرګ د سختۍ هغه آثار اوسه پورې زه محسوسوم. 4,000 کاله وشو. نو قدرمندو، دا مرګ داسې حقیقت دی چې دا په ما هم را روان دی، په تا باندې هم را روان دی، په بوډا هم را روان دی، په ماشوم هم را روان دی، هر انسان باندې دا را روان دی او هر انسان به دې ته مخامخ کیږي.